نننے زمونږ سبق سورت آل عمران سلورم سفارہ آیت نمبر 161 خوانوالی تر آیت نمبر 165 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. او ندی مناسب د پار د یو پیغمبر چې خیانت وکي او چا چې خیانت وکو راتل به وکي په هغه څه چې خیانت کړی وي په ورځ د قیامت. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بیا با پورا ورکړی شي هر یو نفس ته سزا او جزا د هغه چې کړي وي او په دی باندې به ظلم ونه کړی شي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. آیا آغا سوک چی تابداری کئی در رضامندیا د اللہ پشان دا غچا دے چی راگیر شپ غصہ کی د طرف د اللہ نا او زائد دو وی جہنم. وبئس المصیر او ډیر بد زائد ورتلو دا جہنم. هم درجات عند اللہ دی لرا اوچت درجی دی پنزد اللہ. واللہ بصیر بما یعملون. او اللہ لدن کے دے دا آغا چی دی کئی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. تحقیق سرا احسان کرد اللہ پا مومنان باندی کلا چویلی گو پدائی کے پیغمبر د جنس د دینا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لولی پدائی باندی آیاتون د اللہ او پاکی دی لرا اخلاق رزیلونا او خائی دیتا قرآن او سنت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر چودئی مخکد دین خامخا پا گمراہ اخکارا کی. اولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا آیا هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبت تحقیق سره رسول او تاسو کافر ته جنگ بدر کې دوچند دی اویل تاسو د کم ځای نه راغی دا مصیبت قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وایا دا د طرفا د نفس نستاسو ندی د عمل نتیجه دستاسو یقینا الله په اریو شی باندې قدرت والده